هیواد چې فکر یې کوه افغانستان به د هغه لپاره یوه ستراتیژیکه ژوره وي، نه له هماغې خاورې سره مستقیم پوځي ټکر ته رسېدلی. څو ورځې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه روانه ده او وضعیت کې یوازې سرحدي نښته نه ده پاتې شوې، بلکې د پراخې شخړې بڼه یې خپله کړې ده. خو دا حالت څنګه رامنځته شو؟ راځئ یو څه ژور ورننوځو. د 2001 کال وروسته کله چې امریکا پر افغانستان برید وکړ، پاکستان په رسمي ډول د ترهګرۍ ضد جګړې ملاتړی شو، خو په عین وخت کې هڅه کوله چې په افغانستان کې خپل نفوذ وساتي. د پاکستان ستراتیژیک فکر دا و چې افغانستان باید داسې حکومت ولري چې د اسلام آباد امنیتي اندېښنې په پام کې ونیسي. په همدې موده کې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان هم راڅرګند شو. دا ډله د پاکستان له دولت سره ټکر کې شوه، په ځانګړي ډول د قبایلي سیمو د پوځي عملیاتو وروسته. د ټي ټي پي او افغان طالبانو ترمنځ یو لوی توپیر شتون لري. د افغانستان طالبان پر افغانستان تمرکز لري، خو د ټي ټي پي تمرکز د پاکستان پر حکومت دی. دا توپیر مهم دی ځکه چې وروسته به همدا موضوع د شخړې په تعریف کې اساسي رول ولوبوي. کله چې په 2021 کې طالبان کابل ته داخل شول، پاکستان فکر کاوه نوی نظام به د دوی لپاره ستراتیژیک امتیاز وي، خو په عمل کې وضعیت برعکس شو. اړیکې ورو ورو سړې شوې، سرحدي نښتې زیاتې کړو، د اعتماد فضا کمزورې شوه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزه یوازې امنیتي نه ده، بلکې تاریخي، هویتي او سیاسي ریښې لري. د دې اړیکو تر ټولو حساس ټکی هغه کرښه ده چې پاکستان رسمي پوله ګڼي، خو افغانستان په هر حالت کې منلو ته چمتو نه دی. د ډیورنډ کرښه په 1893 کال کې د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ وټاکل شوه. دا شاوخوا 2640 کیلومتره اوږده کرښه ده چې پښتانه یې په دوو برخو وویشل. پاکستان دا رسمي نړیواله پوله بولي، خو د افغانستان له لوري تل پرې اعتراض شوی او هیڅ یو حکومت یې منلو ته غاړه نه دی ایښې. په دې وروستیو کلونو کې څو ځله د همدې کرښې په اوږدو کې وسلوالې نښتې شوي دي، کله سپکې او کله درنې وسلې کارول شوي چې دې هرې نښتې د اعتماد فضا نوره هم کمزورې کړې ده. 2023 کال کې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه وکړه. زرګونه افغانۍ په بیړه وویستل شوي. ډیرو خلکو خپل کاروبارونه، کورونه او د کلونو ژوند پرېښود او بیرته افغانستان ته راستانه شول. دې اقدام په افغانستان کې د خلکو په احساساتو ژور اغېز وکړ، ځکه ډېرې کورنۍ داسې وي چې څو لسیزې یې په پاکستان کې تېرې کړې وي، چې سیاسي اړیکې له همدې ځایه نورې هم خرابې شوې. کله چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه زیات شول، اسلام آباد دا موضوع له افغانستان سره وتړله او ادعا یې وکړه چې ځینې وسلوال د افغانستان له خاورې فعالیت کوي، خو کابل دا تورونه رد کړل او ویل چې افغانستان به د هیڅ چا پر ضد ونه کارول شي. همدلته اړیکې له لفظي جګړې څخه عملي کړکېچ ته داخل شوې، سرحدي نښتې زیاتې شوې، لفظي اعلامیې توندې شوې او دواړه لوري د یو بل پر وړاندې په دفاعي حالت کې ودرېدل. وضعیت داسې مرحلې ته ورسېد چې یوازې یوه پیښه کافي وه تر څو پراخه پوځي جګړه پیل شي، او هغه پیښه په پاکستان کې د څو ځانمرګو بریدونو وروسته رامنځته شوه. په پاکستان کې د څو ځانمرګو بریدونو وروسته فضا سخته شوه. اسلام آباد دا بریدونه د افغانستان له خاورې سره وتړل او بیا هغه شپه راغله چې وضعیت یې په بشپړ ډول بدل کړ. د همدې کال د فبرورۍ پر 26مه د شپې شاوخوا 12 بجې د پاکستان جیټ الوتکو د افغانستان په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې 7 ځایونه بمبار کړل. پاکستان وویل چې هدف یې د ټي ټي پي او داعش خراسان مرکزونه وو، خو په ننګرهار د بیسود ولسوالۍ کې په ګردیکڅ کلي کې یو ملکي کور په نښه شو. هلته 18 بېګناه کسان ووژل شول چې پکې ماشومان، ښځې او سپین ږیري وو. همدارنګه په پکتیکا کې هم یوه مدرسه بمبار شوه او همداسې په ټولو بریدونو کې مدرسې، جوماتونه او د عامو خلکو کورونه هدف شول. د دې پیښو په اړه نړیوالو رسنیو لکه بي بي سي، الجزیره او همدارنګه یوناما راپورونه خپاره کړل او د ملکي تلفاتو موضوع تایید کړه چې په دغو بریدونو کې په افغانستان کې په ګڼو ځایونو کې ملکي وګړو ته ډېر تلفات واوړېدل. د دغو لومړیو بریدونو وروسته د افغانستان له لوري انتقامي عملیات پیل شول. د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې ګڼ شمېر د درنو او سپکو وسلو جګړې رامنځته شوې او دا جګړې یوازې سرحدي پاتې نه شوې، بلکې په دې جګړو کې په کابل او اسلام آباد هم بریدونه ترسره شول چې وروسته وضعیت نور هم توند شو. اسلام آباد او کابل دواړه د خطر ساحې ته داخل شول چې په دې جګړو کې د پاکستاني جیټ الوتکو له لوري پر کابل
او ګڼ شمېر ولایتونو بمبارونه وشول او په ځوابي بریدونو کې د افغانستان له لوري کامیکازه ډرونونه وکارول شول چې د پاکستان په ځینو مهمو سیمو کې ګزارونه وکړل او اوس جګړه لا هم د پراخېدو امکان لري. د کرښې په اوږدو کې د سپکو او درنو وسلو جګړه لا هم دوام لري. دواړه خواوې د تکتیکي برلاسي هڅه کوي. نړیواله ټولنه هم اندېښنه څرګندوي. وضعیت نازک دی. هره نوې حمله کولی شي جګړه بل پړاو ته یوسي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دا جګړه به تر کومه ځایه لاړه شي. ممکن دواړه لوري تر څو ورځو شدید نښتې وروسته بیرته سرحدي حالت ته ستانه شي. په دې حالت کې به پوستې تبادله شي. لفظي جګړه به روانه وي خو پراخه جګړه به کنټرول شي او دا هغه وخت ممکن ده چې نړیوال فشارونه زیات شي او دواړه لوري سیاسي حل ته میل شي. او که د هوا له لارې پلازمینو ته ګزارونه دوام وکړي نو وضعیت به په بشپړ ډول بدلون ومومي. په دې حالت کې اقتصادونه به سخت زیان وویني. داخلي بېثباتي به زیاته شي. سیمه ییز امنیت به له خطر سره مخ شي او دا جګړه هیڅ ګټونکی نه لري، یوازې زیان لري. که دواړه لوري مستقیم تقابل کم کړي خو فشارونه روان وساتي جګړه به اوږده او فرسایشي شي. دا به تر ټولو خطرناک حالت وي ځکه چې دوامداره بېثباتي به سیمه کلونه شاته وغورځوي. هغه نظریه چې یو ګاونډی د ستراتیژیکه ژوره وي تل عملي نه وي. کله کله هغه ژوره په ستراتیژیک فشار بدلیږي. نن پاکستان له څو جبهاتو فشار احساسوي. داخلي امنیت، اقتصادي ستونزې، سرحدي تقابل او افغانستان هم له سختو اقتصادي او نړیوالو فشارونو خالي نه دی. جګړه د دواړو لپاره دروند قیمت لري. شمیرې یوازې عددونه دي. په ننګرهار کې د یوه کور 18 کسان ووژل شول. همداسې په خوست، کونړ، پکتیکا، پکتیا او نورو ولایتونو کې ورته تلفات موجود دي او راپورونه ښیي چې په پاکستان کې هم ملکي تلفات شتون لري. اور چې بل شي سرحد نه پیژني. که عقل پر احساس غالب نشي دا اور پراخیږي او دا جګړه لا هم روانه ده او راتلونکی لا نامعلومه دی. نو ستاسې نظر څه دی؟ آیا دا جګړه مهاریږي که پراخیږي؟ خپل تحلیل او نظر حتما شریک کړئ او که غواړئ د امریکا، اسرائیل او ایران په اوسني وضعیت هم یو تحلیل وړاندې کړو نو هغه هم په کمنټ کې ولیکئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. والسلام.